خط دیدن خط فرضی است رو ما فرضی میدانیم. له جمهوریت سرټاکاو خو امارت ورته لوی سرخوږی شو. د طالبانو نظام راتګ سره پاکستان ته دوه د خطر زنګونه. جزئیات هم دغه ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان د افغانستان جمهوریت نظام څخه ویره درلوده او د دې لپاره چې سبا ورځ ورته لوی سرخوږی جوړ نشي ړنګ یې کړ. خو د طالبانو راتګ سره کله یوې خوا پاکستان سره د غزنتار پر سر جنجالونه زیات شوي، له بلې خوا د پاکستاني طالبانو بریدونه هم پر پوځیانو زیات شوي. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ وایي چې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدو وروسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات شوي دي. دغه انسټیټیوټ په خپل څېړنیز راپور کې ویلي په 2021 کال کې پر پاکستاني ځواکونو شاوخوا 294 ترهګریز بریدونه ثبت شوي چې پکې ځانمرګي او ماین چاودنې هم شامل دي. د دې بریدونو له کبله شاوخوا 400 کسان وژل شوي، له نیمایي زیات یې د پاکستان امنیتي ځواکونو غړي وو. د راپور له مخې د 2020 کال په پرتله په 2021 کال په پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو او چاودنو کې 56% زیاتوالی راغلی. په ورته مهال فرانس پریس اژانس د پاکستاني چارواکو له قوله لیکلي چې دغه بریدونو پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته زیات شوي دي. طالبان بیا رسنیو ته ویلي چې دوی به هیڅ کومې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې له افغان خاورې کوم هیواد په نښه کړي. په همدې حال یو شمېر هیوادوال وایي پاکستان د ځان ګټو لپاره افغانستان او افغانان تباه کړل، خو اوس په خپله هم ښه ورځونه ګوري. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.